ويلا دې په خطر راکړه دې د سره خلاصه کړه دا خو قیمتي دی هله شابه اسفته ټیکه اسفته سیده کړه هله په مده کیره په مده په مزه دیخ بنیاد تو باسي نه غنم زکوټه جوړ شوی دی ته ورته وګوره چغې مو دا ته چې په بنګلې کې اوسېږي د درم مخه دا قیمتي دی مونږ کې ها پتانو څه چې روپۍ پکې دي هغه نوکر ترې ویلي دي اوس په ساده ګل راشي ورته مې سوال جواب کړی دی راشه که نه زنګ کېږي سلام علیکم وعلیکم سلام هله ولې پس باندې ناستې نه نو ته په سترګو داسې ګاډی دی که نه هسپاله ګاډی ښه دا خبره پرېږده دا زما ګوره ډېر قیمتي تره دی چې د ده دونه نوکه مزار نه شي دا تاسو ته درې نه نو دا زما سره نو ته غاډي او دا ورکوټی دی خو ټیک ته که نه ده ته د کیلشیم کمې دی ډاکټر راته وایي ساده ګوله وایي دله به پیور کوي چې دونه اوبه هم پکې نه دې به ټیک ټاک شي ته وګوره د کیلشیم کمې دی پکې او د کیلشیم پوټاشیم پور یې ورکړه که نه وټامین ډي دا څه شی دی دا نارنج ودر کغلی یو ماته ډاکټر جوړیږي نه ښه د سر خلاص شي داسې کار دی نه د لره میخې پې ټیک دي نه ولا د غوا ټیک دي نه ولا د چیلې ټیک دي صحیح شوه دا به ونه نه روړې د مرغۍ پۍ خو نه میلاویږي زه یو خبره کوم بله خو خبرې ته خو غوږ کېږده که نه د سره خلاص شي داسې کار به وکړي دله به روړې د اوښې پی خیر دی که په 1000 روپۍ کیلو وي که په 2000 وي د پیسو غم مه کوه دغه پی ماله پیدا کړه شابه بل ټیک ته ځه نو زه پسې اوس لاړ شم نه لارم شو درېږه خو لاړ شه پسې کوه اوښې پۍ ها اوښه ښه پیاسې کې جیجو زری کما لا په ډیپټیو سره لګېدلی نه یم او په بیلونو مزه یې رامنې کوي او په خپله په وجود کې پته نه لګي چې کوم ځای کې دي نه چای شته نه ډوډۍ شته او نه اوبه شته دی او وایي د اوښې پۍ راوړه په اوښه پسې به په کوم ځای کې ګرځي څوک خو شته دی نه راشه وایي دا څونه خوږی دا پۍ نور دلته په ناپ باندې څکمه شی نه دی او سم لوی غر یې تساس کړی دی د اوښې پۍ پیسکي او موږ یې د لوږې نه ملکو په اوښه پسې به کوم ځای کې ګرځي نه په ناپ یې تسکمه ساده ګوله دا پکې رابېلې مزې تنخواه به مخلي او اوبه به مسکي نشته پۍ به مسکي جبګیله پکې په دومره ناپ باندې یا خو بیا ګناهګارېږم چې په پیو کې اوبه اچوم ولکه چې اوبو کې پۍ واچوم بیا همداسې سیاست وکړو ساده ګوله چې پته یې پکې نه لګي یو څه ورنو خان ناست دی روړي ده ښه خدای دې مخکې پوزه خوره که سلام علیکم وعلیکم سلام حاجي پۍ مې راوړله راوړله وایي ساده ګوله دا ډېره نري نري دا ورته ما وویل که نه اپلیکیشن مې پرې وکړو که نه ما ورته ویل که نه پۍ دې غورې ډېر نري دي دا غاړې ټولې سپینې دي هغه ویل دا ولا موږ بېګا دوه بالټي اوبه ورکړې وې دي اوښې نه هغه اوبه ورسره ګډوډې شوي ځکه نري دي ښه ته داسې کار وکړه ورشه هلته زوله او لور به راوالې که نه د غواګانو له ګیار وړه ښه بس صحیح ده ته څنګه یې ښې ده راشه دا پې دي که نه ته خو مو وي دا ډېر نري دي نو هغه وي بېګیا وله 3 باټي کو 2 باټي اوبه ورکړي دي ستاسو څنګه خیال دی وی ستا څنګه خیال دی ویم خو ښکاره ښکاري ویم ټیک دا نوکر په دې پیو کې څه میلاوټ کوي که نه داسې کار کوم هغه ګلخانې لیک نه دی د ضروري غزوې ډېر خالق دی راولم او چې دې ساده ګل باندې نظر اچي که نه ځکه زما په ده باندې شک شو زه ورځم هغه پسې ښه زه ته ورشه دلې زه دا پې ورځه شابه ته دې موړ کړه الله دې مخوکه میراته شه مخوکه دې میراته شه باله اوس کا چې ته به قبر ته کله ښکته کېږي چې دا هر څه مونږ ته پاتې شي ځه سمله نور به لږ ساعت پس درکم ښه یاره له خېټه کې دړ کوي او نن زمونږ په کلي کې
نه پیشترې شته نه زیترې ټول ژوند دې اسسټړې ستړې ګلخانه دی خورا سلام علیکم خان څنګه وعلیکم سلام وعلیکم سلام خیر دی جی اسې ټول ورځ بیروزګار فزول ګرځي راګرځي کنه یو کار نه کوي دا بیروزګار نوم پټي وباسه کنه خانه زما پلا غټ روزګاریو نو ما ته وی ما روزګار کړی ټاړو کوم ها خزه دا پرې څه دي ته یې رامړه دا څه کار دی زری ځان سره نوکر کوم دا څه وی خو یو خبره ده ما سره یو نوکر دی ساده ګل او هغه باندې زه پیر وړم کنه ما په لک شک شوی دی په یو بومي او چې به وته کته نو لک پکې کامې ممه ته په هغه خیال لکه 2 نمبر ډوکا کوي دا سره ته په هغه خیال کوه طالب زه ډبل تنخوا در کوم بس منم دی زو ته ته بیغم او سما پینن نو لګوا چې باته تی د لبار کوم خسر راځه یا خدای ظالمه یا خو لالاس خو دې ګوري زدا بل ټینګې سو کې الله انا وی ناس ورني خو خان اخي يا الله توبه املك السبرينج بنت خپل زله ځان نسي ره دا ټکه خو دا ور قبضه نه دي سونه راکاږي قم نه بچینګار کوي وای څنګه پکړو بابا چان ولې دې وکړه زه دې ایکسرسایز درکوم ما دا خانه نه دې ایکسرسایز وکړه چې دا ډکی دې راشي او ته ګوره زه لا سیغه لکه سپرینګ پس پس دې راځي نو ته ګوډه اسکرکایز ورکه کنه پټا ټپټا د پټا اور سیر راغلی دې او دا پیژنې دا څوک دی زه تام پیژنم او دیم پیژنم ستاره پاسه دو غټ نوکري ما تا یو ګل دی ما ته 2 ګل دي ښه ته پکې دلته څه کې زه پکې پټا رالم کنه وي ته ډانډ لیکې نه دا ما کړي ګناه دي کما چاته دي غلا کړي یا مې نور په دې ځکه کې کار کړی شو ګره په دې باندې نور ګناه ور واچو نه دوزخ ور لړونی بټه جوړ کې ته وټاو ګور هغه نه خدای خبر چې په ماټوموالي باندې کومه غټه ګناه چې وې چې دا اذیت ته په یا بس دې په اړ په شکل وړې نه دې په من چې پروت یاره او څوک لو چرته تریو دو چې خو بل پاسې د قشان درټول شو لکه په لاشټک دا خبر رو ټیک پچې خان کا ټیک پچې دراله ما او بالکل در سبانو ټولي او خیال کوا غوړې را پېستمانه ټول ټوزي دي او کنه دی خو لوګي وا ما ته پر ډېر لقوا ما کوه دا خو دې ایکسرسایز دی نه هزار ګناه دې خپل غاړې غوړې باندې لقې نو طبيعت څنګه دی هغه شاته کوک دی نه دا خو نیږي نه نیږي دا چې غاړې اورغه دا غیر راخه سلام علیکم بیبي وعلیکم سلام امدل ریپې ورکړې دي په یو سر کو کنه خانجی راځي ویل ایکسرسایز ورکا چې دا ډکی یو ځای راشي نو ډېرې مړه کوه کنه ډېرې مړه کوه په خو زلزله راوستې ده ویم ګل خانه ویم ته د به بر صحیح خیال ساتې ښه زه به د ډم ساتم او د ډبم خروږ وایي ما ته سر شیشه کې مې ګوره تا نه یادې ما یادې ګناهګارو سترګو راته اکثر راشي کوږو ګوري ګورې ما خفه کوي نه مه خفه کېږه دا خان بابا دی دا زموږ د کور مشر دی بیبي به ته بېغم اوسه ما دا هلک نه دی مونږ به دله داسې مالش ورکوو که نه بالکل ګرمه کې هر څه به ختم کړي صحیح ده چې اپې ولرو ښه پایوټي مې شو هذا بل هذه رقومه نورې مړه قوه مړ اوس په ډس ماټي پاته لزان خیر زیاته ښه موږ راځو رقیدیه میخلنګ شلې ډېرې دي چوړې د کوچ ډکتي دي چوړې د کوچ ډکتي نن به حلق زما غوړ شي دا د ډېرې مودې سپور دی دا بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی سره ګوره رنګ دې رابرېښی دی او بس یې راوړه او سکه ایله دې رنګ راپرېښودو زم چې څنګه وروسته ورځ د ننګي سرکېږي او سپینېږي منم چې ستا په حجره کې شپه ورځ ناست یم او ډوډۍ خورم ډوډۍ نه تا باندې زما شک راغلی خو چې په کومه ورځ مې ګیر کړې نو خپې لاس په تاله ماتوم او هغه بل نه دی او ګلخانه یې کو څه شی دی هغه له مو ماتومه دویمه ارام دې ناروا شي
ګوهر جان صاحب آرام دې ناروا شي که زه دا شی کومه ما چېرته م د غوا او د میخې پۍ نه دي څکلي دلته خو چې رالې نه مرۍ ډکې دا تعویض پکې داسې ته راته اوس پکې نښتې نو خو په ځای ناست یم که نه صرف ستا له تره خیال ساتمه ښه سهار لږ خیر کې زه ورشه رنګ مې څنګه دی نه رنګ دې ډېر ښه دی ځان غسل مې لمبه ده نظر مې زه دا حسن لمبه کړم خو چې ګیر دې کړم په خیانت کې امانت کې ما ته پته ولګېده ښه که لږ بار وځه راځه اوس پیدا لره بلکل ازم کم که نه نه دغه ګوټ تېر که خیر دی هو دغه تېر که په دغې به نه روانېږو که نه حساب کتاب ترمنځ ده داسې کار دی که نه چې دې تا باندې صرف په دې باندې مشر کړی نو ټول هر څه یې ما نه راکړي دي که نه نو تاله به چوټي راکوم او زه به اوس نیک ته دا شیطانت خو کوم دا خو زما عادت دی دا ستا عادت دی تا له شیطانت نه تنخوا درکوي نو بیا زه خبره کومه که نه وایا شیطانت کې ګناه ده او لکه راته چې څه کوي کې ثواب دی که نه ثواب پکې نشته ګوره خیره خو د پیو سره هډوکې مضبوطېږي وینه ورته صفا کېږي مخ ورسره ښایسته کېږي رنګ به دې ښه شي هغه خو د چابۍ ګاډه دی پۍ به له ورکوه او عمل در عمل نه ورکوي نور خرابېږي په خبره کې خو د من وزن شته ځکه خو چې د کیکر کربوړ دی که نه نو که هغه دا هم څکي نو هېڅ پروا نه کوي نو ته ترې څونه څکې زه ترې پاو پۍ څکمه او پاو به ته څکې پاو پکې اوبه اچومه ایسته به پکې نیم کیلو اوبه اچومه دواړه به یې څکو که نه هسې مو یې وایي پیشوی د پیو مېرمنده کړې ده څوکیدار خبره خو دې سوله اني ټیک ته ته اواز هغه پوټې ما له مخکې را زیاتي نه غواړې ناانصافي نه کوم ما له خپل پو چاته به وي نو ښه کم نه زیات څوک مې ونه وي نو مې نه شرمې راغلې ما له چل راځي ته دا وڅکه او ما له ګیلاس راکړه اوس به موږ په پیو کې اوبه نه اچو په اوبو کې به پی اچو وایي دی کې ګناه وي غټه تجربه یې د عالم دویه بیا سړیا دې خو ګوره څه چغې جوړې دي څه چل دی وایي بیا څه چل دی وایم بیا خو روز تر روزه نري کېږي ایم ناترنه تیار ده پولي تاق مارغه جوړ شو مخ ور پرېوته خدای دې بیخ تعریف کړو خار وباسئ هغه ګانو شو ټیکټ ټیکټ ولې نه بناو زه به څومره نوکران په قطار کوم اوس زه څوک بل ونه راولم بیم چې زما منې نو د دوه پاسه یو بل دریم نوکر وساته چې په دوی نظر ساتي زموږ د کلي کې یو دې سپین مور غوندې دی که نه خدای چې ډېر تکړه راته ښکاري راولم لاړ شه واپس ورشه ښځه ټیک شو دا ورشه ولې دې د ګور مړي خو موږ لا کور د نوکرانو ډک کړو تنخوا به در به یو په درې در کوم ته ګوره یو هغه ساده ګل مې راوسته نو چې مې ځان سره نوکر کړو نو په هغه باندې مې څه لږ شک غوندې راغی که نه نو هغه د شک دپاره مې ګلخانې راوسته نو ګوره په هغه مې شک راغی او دا ضرور څه سلو دا مې ډېره وروستو چې مړه ما هغه ترېنر یې هغه کمزورې که نه ډاکټر وي دله به وي پی ورکې نو ما وی دوی نه به د اوښې پی ورله وړی اورجینل هغه پی ورځ تر ورځې لرې کېږي ما ته چا وي چې د اوښې پی نه دی وي په هغې کې ټکې داسې نیغ ولاړې نو دغه ځای کې خدای عقل کار نه کوي که د خدای مسلمانه همدا زمونږ د کلي دواړه روژدل ګڼکپان دي ګڼکپان اورېدلې داسې ښځه شلې ته په دوی خیال کې تنخوا زما د سرو صحیح ده ته به خوشحالې ښه بس زم دغې ته ناست یم په تنخوا ښه راکوه خدای شته کو یو هم نه نړم په تا باندې مې ډېر اعتبار ورکه لږ صبر وکړه یو بس د دې بیمارۍ نه هم دی خلاصون ښه کم نه نو دا نه علاج به له کوم ډاکټر له یې راځه راځه چکو دی لوټي لوټي شوه دا ته څه کې ظالمه په دې خو خلک دا چمن کټ کوي ما ته ویل اکسرسایز ولې ورکړه یاره نو ته دا ایکسرسایز دله داسې ورکې اوس په ته ورته وګوره خواس یم د دغه لوټره نو اوس په راته راټوله شي نور هم اوس بیا څه وکړم سړی پوچې ته جوړه کړه دغه که داسې کار چې پیو ټیم یې شو پیو ټیم دی ولاله خان ورې چې دا کټ ته ورسومه مړه چې په مصیبت وکړي کاټې مخکې کو نور خاص یم زړه سمساره ده نو ته ته سره څه کوي بټي راکوز که که نه څه کوې په تختې واچوه
ډېر پکې وه چې زور یې نشته اوچت کې ماشوم په شانې راشي غېږ کې داسې هسې کوه اوچت یې که وایي داسې شرمول دي ما د جاوې یا بېعزتۍ کار کوه خو بس اوس رزق مې دی پکې ځکه ګینې دا قسمت په قسمت کې نشته دا چوخه په لاس اوس مړه خو ونري خو وایي په شړه اوري خو زه نشي لکه نو ډېره به اوس پسې کې ورکوو دا د کار دی که نه چې په شریک یې نن شکو ښه نن پکې مستي کوو خوله له مواره وره خوله دې بند کړه ټیو وایي دا ډېرې ډېرې ښه لږ لږ څکه که نه کوچک ماره غلی د خدای م پېغله نشته دا څوک دی څوک دی زه ستاسو درېیم نوکر یم درېیم ما ته 3 ګوله لګېدلي دي نن پکې بل پلار راغی زه زما پکې څه کار دی دا خو د هغوی کار دی دا د هغوی کار نه دی نه دا پې تاسو دله ورکوئ خو په خپل حس کې په خپل حس کې وردم چې پرېږدې دا د خدای ظالمه موږ نوکران یو څه پلاران نه چې موږ پیس کړو دا سپېره خوله دې نیولې ده په شیطانت کې ګناه ده ما ته وایي چې سپېره خولې نیولې ټولو باندې چرته بنګ ښکلي دي د ځان نه دې ورلنونې جوړ کړي سوځېدلي نو موږ وایو چې دې پای سره به ته روښانه سپین شي سترګې دې م زیړې دي محض خبرې کار هم نه کوي او 2 قدمه شاته ځي او 3 قدمه مخکې مطلب هم سترې پاکه خبره کوي ګوره تنخواه به م اخلي پی به م څکي دا رنګ به دې مې ښه شي دا هډوکي به دې مضبوط شي نو مخکې وروسته کېږي منه کېدی شي چې د دې سره دې څه ځای له راشي او په لومړي کې رمانې روانېږي دا دې کار دی که نه چې دا د اوښ پچې مونږ ته کېنولې ده که نه ویده له پی ورکوې دا د پی قابل دی ته ورته وګوره هر څه چې دی خو معذوره یې لا پی به م دله ورکوې ګینې اوس ورته مول وته ویم زما خبرې ته غوږ کېده ویم 3 ګوله راته لګي لا څه خواته نو د شاندانې خارو په شاندا ژړ وخت کې دي ویلي مونږ یې دې ته ربړ پینټي سره تاسو ځکه را ژړ وخت کې پرې پيو سپین کړل مخ هم دویم مخ وکړه غوښه دې په غوښه او ښوروا دې په ښوروا تنخواه به م اخلي او پی به م څکي او دا خل نه شي ویلی دا ټکار دی که نه چې دا پیري پیدي یو ګوټ په دې کوي یو به زه کوم یو به ټکی الګ په دې پکې سپین بور وي درکو ضرور مه کوه ښه درکو چپ خوله بند که ماله به 2 نیم ګوټه راکوې نیم ګوټ په تس کې او نیم به دېس کې الله دا پکې اوس لا بل راغی نو څه کوو نه بس څه به کې بس هغوی ته به پیدا به اوبه ورکړو او په خپله به پیس کړو خو نه راکوې اوس وتال ویم دا خولې بنده که که نه دا خولې شیطانت کې ګناه ده دا بس صحیح ده دې 2 کوي مه کوه ځه ورکوټې ګوټ ته وکړه قصې مه جوړوه شابه پوچي بس دل هم ورکړه پوچي ګوټه شابه نیم ګوټ ته وکړه بول دا سانه خطا شو خیر د خفه کېږه مه ته مسکه چلو خو د قصاص کې مه ورکوه الله په تخته که ډېر خوند دی وکړه د خېټه خرابېږي خدای دې په قهر اخته که ته دلته په ارام ناست یې ورشه نوکران ارام وګوره بیا څه چل دی وایي بیا څه چل دی وایم د پیو ګیلاسونه ډکوي او په خپل څکي او تر له یو ساس کې راسې خوله کې ورښکته کړي دا د مشرانو متل دی وایي چې د 100 کالو وږي نه دی په 100 کالو کې به موړ نه شي او د 100 کالو موړ نه دی وایي په 100 کالو کې به وږي نه شي دا سپورخېټي نه دی دا د سترګو وږي دي زما را تره نه خو ده ته به لاس کې جوړ کړو خو ښځې ته اوس تماشه کوې چې زه ورسره څه چل کوم معلم به مې دا وانګه ښه شي تعلم در معلم راکړه که نه ولې خانه والله دا یو کس دې راوستي دی ارسي ووایي ما هر څه په سترګو لیدله ته ما دې له راوستې ته ما په قصات ووایي چې په کومه ورځ مې ګیر کړې که نه نه مې ګورم رپسه تا ما ته څه وي زه ایمانداره یم ته خدای د سره خلاص که دا غریب مو بدنام که زه یم چې ورځ تر دغو راغه نه خو د هغه نه خو مچوغله جوړه کړه تا خو د قیمتي سړی ته وم تاسو او ته ماته دوی ستا په ډنګو خو نیمې نشي تېر سړی و هغه ورته غونډو غورځول دونه ډوډۍ مخکې وروته ستا په سپې مو شړپ ولګوه ما خو وی چې ته به ایماندار یې ته خو د دوی راپاسه وختې ټول ارسي ووالو الله ورې راغی بدماشي کوي ما د څلور ګوړې لګېدي ورګه یو چې ما تر رسوي خوا کې
ها ترى من وين كنا وقولوا نسي وقولوا نسي لكن دراك وقولوا حسنا ما نمني سكولو نسا وي تلاقا نمون ديون دي بابايو ما نمخدو مخوكو استرسونا خير ذات ما سبق وقولوا نسا سبق وقولوا نسا لا ده سنة شباب ولسه تبقى وري يوم نسوي अरे हम डेरी ईमानदार दे हमारे माता سوي إذا سكاروكا يما بك نا بدي درون ولا خور زش